هغه افغان ناروغ چې په کرونا ناروغۍ اخته شوی و اوس یې کرونا ناروغۍ ته ماتې ورکړې. خپله کیسه داسې کوي او څنګه سختې ورځې پرې تېرې شوي. ټول حال راسره دې ویډیو کې کتلی شئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. وحید الله حمیدي کرونا ناروغۍ ته څنګه ماتې ورکړه؟ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري وحید الله حمیدي په افغانستان کې لومړی شخص و چې په کرونا وایرس اخته وپېژندل شو، خو اوس له کرونا څخه ژغورل شوی او په عادي ډول په ټولنه کې ژوند تېروي. وحید الله حمیدي د هرات ولایت دی او په یاد ولایت کې شخصي کاروبار کوي. هغه په کرونا وایرس د اخته کېدو په اړه وویل. د ایران کوم ښار ته مې 15 ورځې سفر درلود. وروسته چې هرات ته راستون سوم نو خبر سوم چې وایرس راغلی. په ما کې د دې وایرس ځینې نښې لیدل کېدې نو ژر ډاکټرانو ته لاړم او هغوی راته وویل چې تاسو په کرونا وایرس اخته سوي یاست. هغه له کرونا وایرس سره د احساس درلودلو په اړه وویل. په لومړۍ ورځ چې ډاکټرانو راته وویل تاسو کرونا وایرس لرئ نو ووېرېدم، اما د ډاکټرانو کورنۍ په مرسته پر دې ویرې واکمن سوم. ما ته ډېرې سختې ورځې وې او دا سختې ورځې مې یوازې په اطاق کې تېرې کړې. وحید الله 20 ورځې یوازې په اطاق کې تېرې کړې او ټولې کورنۍ او ملګرو د یوې هندارې تر شا ورسره لیدل. هغه وایي تر کرنټین وروسته د ډاکټرانو خبر راکړ چې ته له کرونا وایرس څخه پاک شوی یې او نور دا وایرس ستا په بدن کې نشته. نو زه په دې خبر شوم، ډېر خوشحاله شوم. هغه وویل له هغې وروسته چې روغتون نه رخصت شوم نو 10 ورځې نور په خپل کور کې کرنټین وم او حتی خپل ماشوم مې په غېږ کې نشوی نیولی چې یو ډېر بد احساس مې کاوه. وحید الله چې اوس په عادي ډول ژوند کوي له ټولو هېوادوالو غواړي چې کرونا وایرس جدي ونیسي او ټول صحي سپارښتنې ومني. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو چې ستاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی خدای سپارم ښې چارې ولرئ.